خبر حامد کرزي لومړی ځل له هیواده بهر ته په تلو کې د ستونزو یادونه کړې. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوه کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي هغه سفرونه چې ټاکل شوي د ملي مصالحې د حالي شورا له پخوانی رئیس عبدالله سره له هیواد بهر ته وکړي ستونزې وي. د خبره العالم خبرې شبکې د ښاغلي کرزي په قول کړې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې ښاغلي کرزي له دې شبکې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړې چې ستونزه حل شي، خو دا یې نه دی ویلي چې ستونزه څه ده. د ازادۍ راډیو پخوانی ولسمشر څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتلي چې څه وایي، خو ښاغلي مجاهد په دې باب له څه ویلو ډډه کړې ده. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره د موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.